محترمو په هر مملکت کې چې سړی اوسېږي هغه د هغه مملکت امر په اخترو په روژه کې فرض پر سړي دی چې مني به یې ولو کانه قسم د کفر مملکت وي خو په هغه صورت کې خلاف جین روا دی چې هغه سل په سل کې دا معلومه وي چې دی د شریعت پابندي نه کوي یعنې سپوږمۍ ګده خلک ویني دی وایي چې نیکه ومه داسې راغله او که دا رقم چې نن دلته دی ولیدل بلې چا هم نه لیدلې او هغه اعلان کمیټې هم لري او هغه خپل کوښښ هم کوي تر کوښښ وروسته دی وایي ما ولیدل پر سارا ما ولیدل نارې وایي د دغو په قول کول نشته که هر چا راولاړ شو په مملکت کې اوسېږي د بل مملکت سره څوک اختر کوي باچا نه یعنې اختر اجتماعي کار دی انفرادي نه دی که دی د اختر کوي د بل چا سره بالکل پر ده قضا سره اختر غلط دی او که چیرې په شهیدانو کوي دا دوه په شهیدانو اختر کوي وایي ما سپوږمۍ ولیدل نو هغه که مرکزي اعلان کمیټې یقیني د شریعت خلاف کاوه بیا روا دی که نه دی روا هر چا چې په ایران کې هغه نه دی کړی اختر یې خپل پر سر جوړ کړی دی یا د بل مملکت سره کړی دی او یا یې هغه وایي ما شهیدان ماته تېر شول پر دغو قضا شته دا به قضا راوړي دې ښه کار نه دی کړی او دغه مسله ده نور نو پوره تفصیل هغه په پښتو پوهېږي په اردو پوهېږي هغه په 104 نوي 9 نوي 8 نوي دوم ټکي هغه عثماني کې پوره وګورئ بیا به درته راشي د مملکت داسې قانون دی په اسلام کې 10 روژې 11 روژې نشته میاشت یا 9 شپې راځي یا 10 شپې راځي لیکن د مملکت په خاطر باندې 11 روژې فرضېږي 11 مثلا سړی په افغانستان کې و روژه یې اوله نیولې ده ولاړې پاکستان ته د پاکستان اختر دی نه دی یوه ورځ یې ځنډوي پر ده فرض ده چې هغه روژه به ورسره نیسي باره 11 کېږي نو دونه قدر چې دواړې میاشتې 10 وي معنا دلته اوس دا 60 کال نه 60 کال په افغانستان کې نوي شته دا وه نو بل دا د عیدګاه پر سړي دوه لازمېږي د مملکت په وجه که سړي په افغانستان کې عیدګاه کړې وه ولاړې بېرته دا شپه هغه دا بله ورځ پاکستان ته ماجر واوښتې پر ده بل عیدګاه واجبېږي ګوره دا د مملکت دغه کار دی او دغه اختر اجتماعي کار دی انفرادي کار نه دی السلام علیکم ورحمة الله